سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. سورة البقرة اول ایسا کی دویم باب شروع شوه دی. دویم باب دی 20 آیت نا تر یو کم سلویخت پوری دی. پدې کې هغه اصل مسله اثبات توحید ذکر کړي او بیا دا 30 آیت نا بیان د نعم اربعه هغه اصل مسله د توحید. اول نعمت 30 کې کیف تکفرون بالله، تاسو څنګه انکار کوئ د الله په یووالي. حال دا د کنتم امواتا فاحیاکم، تاسو پیدا کړي نشتو پیدا کړی. دویم نعمت ورپسې آیت 29 کې خلق لكم ما فی الارض جميعا، د ځمکې ټولې منافع تاسو له پیدا کړي دي. کیف تکفرون بالله، څنګه د الله د یووالي نه انکار کوئ. دریم نعمت شروع شوی دی د آیت 13 نه تر آیت نمبر 14 پورې. په دریم نعمت کې دا ذکر کوي قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، ټولو فرښتو ته مې ویل سجده وکړئ په طرف د آدم، فسجدو نو ټولو سجده وکړه. نو دریم نعمت ستاسو نیکله ما عزت ورکو په ټولو مخلوقاتو، گویا کې تاسو مې معزز کړئ. کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوئ د الله د یووالي نه. تر دې ځای پورې بیان د استخلاف د آدم علیه السلام شوی دی. نفی د علم الغیب د ملائکو نه مشو. بیان د سجود د آدم علیه السلام شروع شوی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، او یاد که کله چې ویلو مونږه فرښتو ته سجده وکړئ لآدم، په طرف د آدم علیه السلام. تر دې ځای پورې مونږ بیان کړی دی د سجدې دغه دریو لغوي معانیو چې په لغت کې سجده درې معنی وي. هغه مونږ تیر سبق کې ذکر کړو. او سجده یاد وساتئ، اصطلاحی شریعت کی تعریف د سجده دا به څنګه کوي چې سجده څه ته وایي د شریعت په نگاه کې. نو اوس موږ تعریف کوو د سجدې. سجده در اصل یو تن چې خپل تندی او نور اندامونه په ځمکه لګوي د پاره د عبادت د باری تعالی، لکه تندی او پوز او لګي، 2 لاسونه، 2 ګوډې او 2 د خپې، او دا نیت د عبادت وکي. دیتا اصطلاحی شریعت کې سجده وي. دا به فقط د پاره د یو الله وي، بل هیڅ چا د پاره بنی وي. نو سجده په اصطلاحی شریعت کې تعریف ښکته کول د خپل ټول بدن د اندامونو الله د پاره چې د هغه عبادت وشي، دې ته وایي سجده. یاد وساتئ سجده 2 قسمونه دي. قسم اول دی سجده د عبادت. سجده د عبادت لکه څنګه چې موږ په تعریف کې ذکر کوم، خپل تمام اندامونه ښکته کول په نیت د عبادت. دا به صرف لله وي، غیر د پاره بنی وي. داسې قسمه سجده، سجده د عبادت، دا په تمامو ادیانو کې سره د آخري دین دا فقط د پاره د الله او د پاره د الله د بل هیڅ چا د پاره نو دو هیڅ چا د پاره ونوي.
نو قسم اول د سجدې چې هغه د عبادت سجده ده دا صرف او صرف د پاره د الله وی مخکې مو اوس به مې او آینده به مې بل هیڅ چا د پاره به نه وي او دا سجده د عبادت چې چا بغیر د الله نه بل چا د پاره وکړو دا یاد وساتئ هغه د دایره اسلام نه خارجيږي هغه مشرک شي کافر شي نو سجده د عبادت دا به صرف یو الله له کول شي او په دې ځای حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا ویلانت د الله دی په يهودو نصاراو نیولی واغوي قبرونه د پیغمبرانو خپلو مساجدا جمعتونه چې پای کې به سجدي کولی الله پاک په داسې خلکو لعنت وي چې هغې د خپلو پیغمبرانو د اولیاو د اوچتو خلکو قبرونو ته ځي سجدې کوي هغې نه مساجد جوړوي په دې خلکو د الله پاک لعنت دی ولی دا سجده دا د عبادت دا به فقط د پاره دی او الله کیږي غیر د پاره بنه کیږي او په د قضی کې ابن العربی هغه کتاب د احکام القرآن د ابن العربی کتاب دی هغه په دې ځای فرمایي اتفقت الامه على ان السجود لآدم لم يكن سجود عباده واتفقت الامه اتفاق د ټول امت علان پدی باندې چې بشکا سجدا د پاره د آدم علی السلام لم يكن نو دا سجود عباده سجده د عبادت آدم علی السلام ته چې کومه سجده شوې ده دا د عبادت سجده نه و پدی اوس موږ مخ کې وضاحت کوو ځکه سجده د عبادت دا په اتفاق د ټول امت دا صرف او صرف د پاره د یو الله دی بل هیڅ چا د پاره نشتا نو چې اوس خلک زی درگاہونو ته پراته سجدي کوي او د هغې عبادتونه کوي پوجا پاټ کوي یاد ساتئ دا د دین اسلام نه دا خارج دی شرک یخته شوي په شرک دننه شوي دي سجده د عبادت بل کوي سجده د عبادت پرېږدي دا دویم قسم چې ذکر کو سجده د تعظیم دا دویم قسم دی د سجدي اول قسم سجده د عبادت دویم قسم اوس دی سجده د تعظیم سجده د تعظیم پدې کې مقصود صرف خکته کول وي د سر یا د اندامونو لکه شان داسې خکته کې سړی خکته شي پدې کې سجده د تعظیم چې صرف سر خکته کوي او تن دا سجده د آدم علیه السلام نه والا عیسی علیه السلام تر زمانه پورې دا جایز وخا چې نبی صلی الله علیه وسلم الله راولېګو نو زموږ په دې شریعت کې دا سجده هم منع شوه او په دې ځای تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبی نور تفسیرینو خاص کر دې دوو دا خبره ذکر کړي چې سجده د تعظیم په مخ کې شریعتونو کې وو خو په دې شریعت کې دا هم منع شوه دا ځکه چې امت اخیری امتو پیغمبر اخیریو نو الله غلار ورته بالکل بندولو چې غیر ته تاسو بالکل سر نخ کته کوي دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی د کیات ساته سرخ کته کول لاس پنامو درېدل دارن د خپل زینا د پاره د تعظیم پاسېدل دا لازم ګڼل دی باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا خوخی چې خلق ورته ودرېږي، خلق ودرېږي دا هغه تعظیم وکړي، نو هغه ځان له په جهنم کې دی ځای ګوري. دا نبی علیہ السلام فرمایي. او اکثر په سکولونو کالجونو یونیورسټیانو کې به تاسو لیدلی چې استاد څنګه راننوځي د بار نه پرنسپل یا میډم ټول یکدم ورته ودرېږي، دقه یکدم ودرېدل دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی، ځکه دا هم په سجده د تعظیم کې راځي. نو سجده د تعظیم دا هم زموږ په دې شریعت کې نشته. په دې مضمون غڼه حدیث دی او صوت ذکر کوو. معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا ډیر لوی صحابي رسول دی. د شام نه رالو، هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته سرخ کته کو، نو ورته ما یا معاذ دا څه کې و معاذ دا څه دي؟ نو حضرت معاذ ورته وویل جی شام ته زه تللی وم، هلته خلکو خپلو مشرانو ته داسې کول، نو ما ویل تاسو نه لوی به څوک وي، نو ځکه ما تاسو ته داسې وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم منو فرمایل، ورته ویل لو كنت آمر لاحد، کچره هم چې ما حکم کولو یو تن ته ان یسجد لاحد چې سجده وکړي د تعظیم، لاحد د پاره د یو تن، کچره ما دا غوښته زما په شریعت کې وي چې سجده د تعظیم ما په امر کولو چې دا وکړي، لامرت النساء ما به حکم خزو ته کړو ان یسجدن لازواجهن چې دی سجدي کوي د تعظیم د پاره د خپل خاوندانو. نو ثابت شوت چې دی شریعت کې دا نشته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کچره وې ما به خزو ته ویلو خاوندانو ته کوي، ولی د خاون حق په خزو باندې زیات. یو خو د نن زمانه خزي دي چې خاون نه د خرمورې په ذریعه خر جوړول غواړي، سم د انسان ورته کړي دی په باباګانو ګرځي او خرموره ته راواله چې خاون می خر شي. نو چې خر دې دومره خوخو نو د مخکې نه به د خر سره واده کړو کنه بیا ساجتو چې بار دې پیوړه ناس د وی پی د خاون ګوري حق ډیر زیات دی په خزي باندې. خد خزم حقوق شته، چا به خاون پوره کوي لازم وي، په پوره کوي نه الله به ته پوس خامخا کوي. خو تجدا نه چې د خزو حقوقي د خاوندانو حق شته او حق ته وګوري. نبی سلام فرمای کچره سجده د تعظیم به ما به خزو ته ویلو خاوندانو ته کوي، مطلب سرشتنه په دې شریعت کې. نو سجده د تعظیم. یو بل حدیث دی دا قیس ابن سعد رضی الله عنه، هغه یو ځل کوفه ته تل ولته علاقه وحیره ورته وي، دا غزین رالو نبی صلی الله علیه وسلم ته وي چې جی تاسو مونږ ته اجازه راکړي چې تاسو ته مونږه سجده د تعظیم کوو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تما ته وایا ارایت لو مررت بقبری، خبر را کته کچری سبا تیرېږي زما په قبر اسجد له آیت ورته سجده کې، چې سبا ته زما په قبر تیرېږي نو ته به ته سجده کې هغه ویل لا نه جی. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره منع کړ چې نه به اوس ما ته تاسو سجده د تعظیم کوئ او نه د مرګ نه پس چې زه قبر کې یم. سجده د تعظیم کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اوس داس خان خیرن پیران پیدا شوی دي ګری خریل موز نه کوي پلیتان او خلق ورلزی سرخ کته کوي لاس تخ کولای خپې تخ کولای نور څه بلا غندونه تاسو پکې وګورئ کم کم کارونه دي کې د خزو سړو سره. نو دی پیرانو ته خلقو سجدې د تعظیم شروع کړي، حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء هغه منع کړي د دې شیز نه. کوشش دا کوي چې چاته سرخ کته نه کوي ښه
دې دپاره چې یاره زه د هغه تعظیم کوم، زه د هغه عزت احترام کوم. لاس ښکلول ما نه چا سوالم کړی خو ما نه به هېر شي، اوس مې ذهن ته راغی. یو شاګرده د زما MBBS کوي، نو هغې رانه دا سوال کړی، خو زه جواب به اوس ورله ورکم. سوال یې دا کړی چې آیا موږ د مشرانو ته سر ښکته کولی شو لاس چې تې ښکلو اکثر؟ یاد ساتئ سر ښکته کول په یو شکل کې هم نشته ښه، دا ګڼه حدیث په دې دلیل دی. سر ښکته کوئ به نه هیڅ چاته. ها البته که لاس ښکلول وي، لکه اکثر خلک خفه کېږي په دې چې لاس د تې ښکل نه کو. زما خپل ماماګان هم دي، عجیبه خلک دي چې لاس د تې ښکل نه کو خفه کېږي. او څه ماماګان مې دي هغه ناسکه خو ورته نه شو ویلی، د سکه نه موږ ته مخکې دي. نو هغې ته چې ته لاس یې اوچتی چې ښکل که ما لاس خپل راښکي وي مه ښکلو. هغې ته پته ده چې څوک پوی وي نو هغې داسې نه کوي، نه پرېږدي. نو بعضې وي چې درنه خفه کېږي، نو خیر ته د لاس اوچتوه، په ځای د دې چې ځان ښکته کې د هغه لاس پورته که ښکلی که. خو دا هم نه دی پکار دا سیس ختمول ښه دی. حاجت څه دی چې ته د چا لاس ښکلی، زیات دې خوښي اوږه تې ښکل که، مخ تې ښکل که، تندی تې ښکل که. نو ایله به ته ځان ورته ښکته کې، لاس به تې ښکلی. نو دا سر ښکته کول بلکل نشته ښه زموږ په شریعت کې. هیڅ چاته به سر نه ښکته کوئ په یو شکل کې هم نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ګڼو حدیثو کې منع فرمایله د دې شیز نه چې تاسو به بغیر د الله نه ول هیڅ چاته به هم سر نه ښکته کوئ. دلته نن سبا یو بل ګند په دې خلکو کې خور شوی دی، خاص کر په دې پښتنو کې، د ډمانو کې زیاتر چې وګورئ نو ډایرک به د پلار یا د سخر یا د خواښې په خپو کې پروزي لکه د هندوانو غوندې. هغې ورته آشروات وي که څه شی وي هغې اخلي. دا اوس په پښتنو کې مراغې په سبب د جهالت ښکته کیني خپو ته لاس اوسي. هلکه خدای دې غرق کا، ته خو هندو نه یې چې هندوی، ته خو مسلمان وي. چرته قرآن یا حدیث د پیغمبر خو د دې شیز درس نه دی ورکړی چې تاسو ښکته کیني په خپو کې چاته او لاس ورته اوسئ لکه د هندو په شان. دا د هندوانو رسم دی، تا هندو کې به هیڅ فرق پاتې نشو. دا قیمتي تندی الله پاک درکړی صرف دې دپاره چې هغه الله له ښکته کوي، بل هیڅ چاله به نه ښکته کوئ. دې کې به ډېر احتیاط کوي. نو دا دویم قسم د سجده چې سجده د تعظیم دی. سجده د عبادت په کل تمام شریعتونو کې صرف الله دپاره، هیڅ چا دپاره نه. البته سجده د تعظیم تر عیسی علیه السلام پورې و چې سر و خلکو داسې ښکته کولو، خو بیا د اینه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شریعت کې منع شوه چې هغه به هم نه کوئ. تاسو خپله اندازه وکئ، که فرض که دا منع نه وی سجده د تعظیم، نو خلکو به قبرونو ته، پیرانو ته، مولیانو ته سر ښکته کول، په ځمکه لګول کېدی چې دا فرض یا واجب ګڼلو. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجده د تعظیم نه منع فرمایلی، باوجود د هغې هم تاسو وګورئ سجدې د عبادت قبرونو ته کېږي باقاعده. او دا ما په خپل هم لیدلي په خپلو سترګو چې په درګاه کې یو تن به لاړ شي قبر ته به پروزي، تندی به ورته ښکته کړي. دا لا منع فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه نه، د سجدې د تعظیم نه چې سر به تش نه ښکته کوئ. باوجود د هغې هم دي سجدې د عبادت کې. نو خپل اندازه وکړي که فرض که اجازت وې د سجده د تعظیم، خلکو به څه کولو. الله پاک فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. او یاد که کله چې ویلو مونږ آدم علیه السلام، یاد که کله چې ویلو مونږ للملائکة فرښتو ته اسجدوا سجده وکئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام. اوس دلته سوال دا راځي چې سجدې نه مراد کومه سجده ده چې آدم علیه السلام ته شوې؟ په دې لږ بحث کوو. دلته به یو دوه درې معنی کوو. اوله معنا چې
چې له آدم کې لام حرف جر د دې په بدل بل حرف جر راشي الا دا ځکه دا قاعده یاد ساتي یو حرف جر په بدله د بل حرف جر راتلی شي قرآن کې لکه لام دلته حرف جر دی د دې په بدل مونږ الا راوړو څه شی الا مفسرین هم دې ته اشاره کړي قرطبي وغیره چې دلته لام بمانی الا نو گویا کې آدم علیہ السلام به طور قبله شخه معنی دا شو چې تاسو سجده وکئ لآدم یعنی الی آدم په طرف د آدم علیہ السلام گویا کې هغه به طور قبله ش ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې ابن جوزی په تسهیل کې دا ذکر کړی دی او وی و آدم کل قبله چې الله پاک فرښتو ته وی سجده وکړي په طرف د آدم نو د آدم سو و آدم کل قبله آدم په شان د قبله آدم څنګه په شان د قبله وګویا کې آدم علی السلام به طور قبله الله مقرر کور ته وی چې سجده ما ته وکړي خو په طرف د آدم وکړي دا تاسو قبله شو او دغه خبر احکام القرآن کې د ابن العربی رحمه الله هغه فرمایله وضعه قبلتك السجود للكعبة وبيت المقدس الله پاک سو کو وضعه قبلته كالسجود للكعبة وبيت المقدس وګرځول الله پاک د آدم علیہ السلام له قبله او سجده چې دی قبله ته کیږي لکه څنګه پشان د کعبه او د بیت المقدس چې سو وخت داغه په طرف هم سجدي شي بیت المقدس یا بیت المقدس هم ورته یو په طرف د بیت الله هم تقریبا ډیرو مفسرینو دا لیکلي دي چې سجده وا په طرف د آدم حقیقت کې الله د پاره او دا میا دو ساتي د کعبه ته بیت الله ته چې مونږه سجده کو دا ګوره بیت الله ته نیوي په طرف د بیت الله وی دا سجده صرف او صرف د پاره د الله دی بل هیڅ چا د پاره نشتا نو دا یو معنی شو چې سجده کوي په طرف د آدم علی السلام په دې ځای استاد محترم واقع ذکر کی د شیخ القرآن رحمه الله د یو استاد دا غنوم عبید الله سندی رحمت الله تعالی علیه عبید الله سندی رحمه الله څخه غناستو شیخ القرآن رحمه الله وی عبید الله سندی رحمت الله علیه څخه ناستم مرز درس کوم سو کی وی عبید الله سندی څخه ناستم شیخ القرآن وی نو ما تاسو ته وکړو چې جی تاسو اول مسلمان نه وی نو هغه ته داسې وکړو سترګم داسې ډېرې غټې غټې وي او روبناک شکل یو نو هغه ماته وی چې شریر ته چا ویلی دي نو بیا هغه وی راته وی چاو زه اول هندو مس زه مسلمان نو ورته مسلمان څنګه شوی وی هندوستان امرتسر کې د مسلمانانو او هندوانو مناظره و نو امامه زبوتلم چې راځه مناظره ده زموږ د هندوانو د مسلمانانو چې وی ګورو نو مسلمانان پاسې د هندوانو ته وی چې تاسو دین په دی غلط دی چې په خپل لاسونو باندې بوت جوړوي او سجدي ورته کوي نو په دی کې هندو پاسې دغه ورته وی چې تاسو دینم بیا غلط شي چې په خپل لاس آدم علیه السلام او بیا داغې نه پس ابراهیم او اسماعیل علیه السلام په خپل لاس بیت الله دی تعمیر کړي او تاسو ورته سجدي کوي نو د مسلمان عالم پاسې دو چې نه منګه بیت الله ته سجدي نه کو مونږ په سمت د بیت الله کو په طرف د بیت الله حقیقت کې دا سجده وي د پاره د الله او دلیل دا دی
چې په بیت الله خلک ودرېږي غلاف هم ورته بدلی نو په خدای خو څوک نه ودرېږي. په دې کې مسلمانانو وی مناظره وګټله د هندوانو نه. نو عبید الله سیندي وی په ما یې ډېر اثر وکړو چې دا څومره تکړه او ښه خلک دي او څومره ښه جواب یې ورکړ. نو پس د هغې نه زما په زړه کې شوق پیدا شه د دین اسلام. نو هغه بیا ایمان راوړو او بیا یې ډېر محنت وکړو د پاره د زده کړې د دین. الله ته دوره لوی عالم جوړ که شیخ القرآن غوندې شاګردانو د هغه ښه عبید الله سیندي رحمت الله علیه. نو دا اوله معنی شوه چې وایي مونږه فرښتو ته سجده وکوي خو په طرف د آدم علیه السلام، گویا کې آدم علیه السلام کالقبله په شان د قبلې و. یا دویمه معنی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، او یاد که کله چې وایي مونږ فرښتو ته سجده وکوي په طرف د آدم، نو سجدې نه مراد دویمه معنی څه شوه؟ سجده د تعظیم، لکه څنګه چې دویم قسم مونږ ذکر کړه، سجده د تعظیم چې تاسو تعظیم وکوي د آدم، ځکه د هغه عظمت ثابتول مقصودو چې د هغه عظمت ثابت شي. نو دویمه معنی سجدې نه مراد سجده د تعظیم. نو که بیا وایي اسجدوا لآدم، سجده وکړئ د تعظیم لآدم، آدم علیه السلام ته، بس بیا بالکل صحیح. او په دې مونږ وضاحت وکړو په سجده د تعظیم. دویمه معنی به څه کوي؟ اسجدوا لآدم، سجده وکړئ د تعظیم لآدم، آدم علیه السلام ته. دو معنی شوې. دریمه معنی سجده لغوي معنی مونږ کړې وه، که یاد تاسو ته تابعداري په حواله د سورة الحجر یو کم دیرش لگو گوری زا سورة الحجر 15 سورت آیت یو کم دیرش. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. نو کله چې برابر کم د آدم علیه السلام له په اندامونو او پوکوم په دې کې من روحي د خپل حکم نه، فقعوا نو کینی له د آدم ته ساجدین سجده کوونکي. نو کینی نو چې کینی سړی څنګه سجده کوي؟ نه تابعدار ته مراد دی، تابعداري وکړي. دلته سجده لغوي معنی ده. نو درېیمه معنی چې سجده په معنی د لغوي معنی شي، مراد تابعداري شي، نو بیا به معنی داسې وي. او یاد که کله چې ویلو مونږ للملائکة فرښتو ته اسجدو تابعداري وکړي لآدم د آدم علیه السلام، د هغه تابعدار شي. ولی هغه خلیفه شه په ځمکې باندې، تاسو به د هغه تابعداري کوئ. نو دا درې معنی شو. یو اسجدو لآدم، سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام، سجده به د عبادت وي خو آدم به په شان د قبلی وي، اصل حقیقت کې به دا سجده الله لوي. یا دویم معنی اسجدو لآدم، سجده وکړئ د تعظیم آدم علیه السلام ته، د تعظیم سجده وکړئ او هغه جایز و هغه وخت، لکه د یوسف علیه السلام په باره کې به هم راشي انشاءالله، سورة یوسف کې به بیا وګورئ. درېیمه معنی اسجدو لآدم، سجده لغوي معنی شوه، تابعداري وکړئ لآدم د آدم علیه السلام، د هغه تابعدار شي، تابعداري کوئ. نو په دې سره الله پاک د فرښتو په وړاندې د آدم علیه السلام هغه عظمت ثابت کړه چې دا په تاسو ټولو باندې اوچت دی. نو چې الله څنګه امر وکړو، قلنا وې موږ ملایکو ته سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام، یا سجده وکړئ د تعظیم آدم علیه السلام ته، یا تابعداري وکړئ د آدم. فسجدو کې فا د اتصال راوړو، متصل دی سجده وکړه، فسجدو نو سجده وکړه فرښتو ټولو، فی الفور چې څنګه الله امر وکړو سجده وکړئ ټول آدم علیه السلام ته، په سجده شو، فسجدو ټولو فرښتو کړو. په دې منګه دلیل پیش کړو ماغه سورة الحجر چې ټولو فرښتو کړی دی، دا نه چې صرف یو څو فرښتو. سورة الحجر 15 سورت آیت نمبر 13. فسجد الملائکة كلهم اجمعون. نو سجده وکړه فرښتو ټولو په یو ځل، ټولو په یو ځل سجده وکړه.
الا ابلیس ابا واستكبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس ونکا. نو پدې ځلک بیان شتا چې آیا ابلیس په دې فرښتو کې شامل اوسه، او که شامل نو څنګه دا څنګه تلو د فرښتو مجلس ته چې الله پاک فرښتو ته امر کړی دی استثناء د ابلیس نه کوي چې ابلیس ونکو. نو ابلیس هلته څه کولو؟ او ابلیس ورته ولې وی انکار او تکبر کو د الله په علم کې د مخکې نه دی کافر لیکلی شوی. په دې به انشاءالله آینده سبق کې بیان کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.